سلامونه ملګرو، هیله ده روغ جوړ او د صحت په جامو کې به وئ. بیا هم د نوې ویډیو سره ستاسو خدمت کې حاضر شو. دغه ویډیو کې دوستانو طریقه ښیم چې څنګه کولی شئ بیټیونیکس صرافۍ کې شاوخوا $40 پورې بالکل په اسانۍ او په راحتۍ ترلاسه کړئ. نو راځئ ویډیو ما سره تر پایه وګورئ. دوستانو که ستاسو په یاد وي څو ورځې مخکې موږ ویډیو خپاره کړه چې په بیټیونیکس صرافۍ کې موږ کولی شو تر $60 پورې وړیا ترلاسه کړئ. هغه ریوارډ به دوستانو ممکن تر سبا پورې تاسو ته درکړل شي. صحیح ده چې کله تاسو ته ریوارډ درکړل شو تاسو یې دغه ځای څخه ترلاسه کولی شئ. دغلته به د نفر په نښه کلیک کړئ، دلته مای ریوارډ ده. په دې مای ریوارډ به کلیک کړئ، دغه ځای کې تاسو ته هغه ستاسو ریوارډ درکوي، نو تاسو بیا کولی شئ ترلاسه کړئ. تېره ورځ مې ټلګرام چینل کې هم وویلې چې هر چاته یې څومره ریوارډ ورکړی. په دغه ځای کې خپل ریوارډ کلیم کولی شئ. د ټري ټوکنو ریوارډ یې ورکړه دوستانو. څنګه چې ګورئ ما ته 1.5 ټري ټوکن راکړه او د هغه بل ټوکن چې کوم موږ ته ډېر ریوارډ راکړه هغه پاتې. نو سبا بل سبا دا برخه چې کوئ تاسو ته څنګه کوي درکوي. ښه دی له دې راځو خپلې د نن ورځ ویډیو ته چې نه غواړم ویډیو اوږده کړم. نن ورځ بیا هم همدې غوندې پروسه لرو دوستانو. دې کار لپاره به بیټیونیکس صرافۍ موازه کوئ، دلته به ټوکن سپلاش آپشن باندې کلیک کوئ. دلته دوستانو 3 دانې پروسې بیا نوې راغلې چې ډېر خوندور او ډېر زیات ریوارډ پکې ورکوي. لومړنۍ د آین کوین پروسه ده چې راځو لومړی دې کې ځان جوین کوو. دلته به تاسو په دا کمپلیټ نو باندې کلیک واخلئ دوستانو. دلته به لومړی رجسټر آپشن وي، همغه به رجسټر کوئ. رجسټر چې مو کوو دلته ګورئ دوستانو دا هم 2 ټاسک لري. صحیح ده، موږ ته دغه لومړنی ټاسک په درد خوري، دې کې ریوارډ ښه ده، دا بل ټاسک په درد نه خوري، نو همدغه یو ترسره کوو. دا وی چې لږ تر لږه تاسو 100 دانې آین ټوکن څنګه کې ډیپوزیټ کوئ. موږ تاسو ته 313 دانې آین ټوکن ریوارډ درکو. 313 آین ټوکن دی موږ ته فری راکوي چې 313 آین ټوکن زه راځم دلته هم به ګورو چې $100 کېږي. صحیح ده، نو تاسو دلته ګورئ شاوخوا $15 کېږي دوستانو. $15 له دې څخه تاسو فری ترلاسه کولی شئ د آین ټوکن ریوارډ څخه. اوس راځو نو کله چې په دې کې مو راجسټر وکړو دوی ویلي چې 100 دانې آین ټوکن ډیپوزیټ کوئ. دلته به راشئ په ډیپوزیټ به کلیک کوئ دوستانو. دلته به په ډیپوزیټ کرپټو باندې کلیک واخلئ او دلته به ورته په سرچ کې آین ټوکن ولیکئ، ان به ولیکئ، دا ټوکن تاسو ته راځي. نو دغه ګورئ دوستانو ټوکن درته راغی، دلته ادرس درکوئ. ادرس به یې کاپي کوئ. ادرس چې مو کاپي کړ لاړ به شئ چېرته دوستانو KCX صرافي ته. KCX صرافي که نه لرئ ډاونلوډ یې کړئ، جوړه یې کړئ. KYC ته هم ضرورت نه لري د ویډرا او ډیپوزیټ لپاره، یعنې فری کار کوي. KCX صرافي یو خوبي دا لري چې تاسو تیار ټوکن وډرا کوئ، دا فیس تاسو نه کټئ، یعنې هر ټوکن تاسو ته وړیا او فری له دې ځای څخه لیږی شئ. KCX صرافي ته مو لږ ډالر ولېږئ، شاوخوا $60 ولېږئ چې دواړه ټاسکونه پې تکمیل کړئ. 100 نه زیات هم ولېږئ، 25 مشکل نه لري، خو که 100 پورې هم لرئ ویې لیږئ. که 100 نه لرئ کولی شئ 15 هم ولېږئ، په 15 هم کار کېږي. خاص پیسې مو دې ته ولېږلې KCX ته، را به شئ د سپورټ په برخه به کلیک کړئ. دلته به موږ څه وکړو، د آین ټوکن به واخلو. زه راځم دلته په دا سرچ کې به دې ته هم آین ولیکو. دغه د آین ټوکن راغی، همدا لومړنی کلیک کوم. دلته ویلي و چې 100 دانې آین واخلئ. راځو دلته لیکو چې 100 آینه به څو موږ ته راکړي. 100 آینه تاسو دلته کتلی شئ $128 کېږي. خو زه راځم دلته دوستانو لومړی به دغه لیمټ په مارکیټ کو چې تر څو زموږ کار څه شي. مارکیټ مې ووهه، دلته اوس وایي چې څومره ټوکن اخلئ. نو زه غواړم چې د $12 واخلم. صحیح ده دوستانو، شاوخوا د $12 به واخلم. دلته به په ټوټال باندې کلیک یو ځل واخلئ، ټوټال، او دلته به زه $12 ته ولیکم. زه غواړم د 12 واخلم. دلته به بای آین باندې کلیک کوئ. دغه د موږ ته آین ټوکن بای شول دوستانو. نو تقریبا 111 دانې مې واخیستل. را به شئ ویلټ برخې ته وډرا باندې به کلیک کړئ دوستانو. آین ټوکن به موږ له دې ځای څخه وډرا کوو. دلته ګورئ ما سره د $12 آین ده، په دې کلیک کوم. کلیک چې مو وکړو انچین وډرا باندې به کلیک کړئ. دلته آین ټوکن راځي تاسو ته. دلته به دغه ځای کې ادرس پیسټ کړئ دوستانو. صحیح ده، دغه د ما هماغه ادرس پیسټ کړئ او ځل بیا چک هم کړو چې غلط نشي. ګورئ ادرس اخر کې 2A0 ده، دلته هم ماشه ده. نیټورک خپله اتریوم انتخاب ده، همدغه یو اتریوم لري. دلته فیس هم ګورئ 0 ده، یعنې فیس له موږ نه کټئ. دلته به راشم په د آل به زه کلیک کړم. په حال چې مې کلیک کړ کنفرم وهم، زه به اوس د آین ټوکن بیټیونیکس ته ولېږم تر څو ټاسک مو تکمیل شي. بیا لاندې کنفرم وډرا باندې کلیک کوم. دلته اوس ما نه فنګر غواړي چې تر څو زه خپله وډرا کوم، خو ممکن تاسو ته جمیل ته کوډ لاړ شي او ګوګل انډیکیټر ته. نو د وډرا په طریقه به پوهېږئ. وډرا خو دونه سخته نه ده، ټولې صرافۍ په یو سیسټم دي. ښه دغه دا مې ووهلو دوستانو. نو دغه د زما وډرا وشوه. دا پروسس حالت کې دا دوستانو لږ ټایم نیسي، کله 2 ساعته، کله 3 ساعته، کله نیم ساعت. نو موږ دې ته انتظار کوو دوستانو تر څو دا رسیږي. موږ به تر هغې راشو، دا بل ټاسک به هم تکمیل کوو. ښه، د دې کار وشو، دې نه بیک وځم بیرته دوستانو، بیک ځم او بیرته راځو د ټوکن سپلاش برخې ته. راځم دوم آفر به هم په ګډ سره تکمیل کوو. نو راځم دوم آفر ته دوستانو. دلته دوم څه ده، د پرو ټوکن آفر ده. دغه دوستانو چې دا یو څه ډیپوزیټ ډېر غواړي. ګورئ دوستانو دا وایي چې
لکه تر لږه تاسو 100 دانې پرو ټوکن څنګه کې ډیپازیټ کوئ. 100 دانې پرو ټوکن سیدي دوستانو $1.5 راځي. که چېرته $1.5 لرئ خو کولی شئ دا ټاسک هم کمپلیټ کړئ. $5 تاسو ته ریوارډ درکوي. 5 نه $9 5 پرو ټوکن $1 کېږي. $1 ریوارډ ده د دې ټاسک. نو که چېرته پیسې در سره دا تکمیل کړئ. که پیسې نه لرئ دغې نه تېر شئ، مشکل نه لري. یو دانه هم تکمیل کړئ، پسې بل هم تکمیل کړئ، تاسو ته ریوارډ درکوي، کوم مشکل نشته دوستانو. نو زه غواړم چې ملګرو دا هم تکمیل کړم. که څوک پیسې لرئ تکمیل کړئ، که نه مې کوئ. زه راځم دا هم تکمیلوم. د دې تکمیل لپاره زه راځم دوستانو، دا ټوکن به ډیپازیټ کړو. هغې کار لپاره لومړی به تاسو دا رجسټر کړئ، بیا دلته کنټینیو یا ما کمپلیټ ناو باندې به کلیک کړئ. دلته به دا لرې کړئ، دا USDT ده، په دې کې به ورته پرو ټوکن ولیکئ. صحیح ده. زه راځم په دا سرچ کې ورته لیکم پرو. نو دا د ټوکن راغی دوستانو، په دې باندې کلیک کوو. دلته اوس دی یو ادرس موږ ته راکوي. سمه ده. نو په شبکه د ایتریوم ده. سمه ده دوستانو. نو همدې ادرس ته به دوستانو تاسو ورته څنګه وکوئ، 1.5 دانې پرو ټوکن ولېږئ، ستاسو دا ټاسک هم تکمیلېږي. زه فعلا نه یې لېږم دوستانو، ځکه ایکسچینج ته مې هلته پیسې کمې اچولې، نه یې پوره کوي. زه به دا بیا وروسته تکمیل کړم، خو دغه د تکمیل طریقه وه چې تاسو یې کوی شئ. دا لومړنی ټاسک راځو. دوم ټاسک هم لري. دوم یې دا ده چې دا وي تاسو $100 ټریډ وکړئ، 25 پرو ټوکن درکړو. همغه د $1.5 چې تاسو دې ته ډیپوزیټ کړو، راشئ د سپورټ په برخه کې، بیا دلته سل کوئ. دا ټاسک خپله تکمیلېږي. دغه ټریډ به کلیک کوئ او دلته به پرو ټوکن ورته ولیکئ او ابا سل کوي دلته دوستانو. صحیح ده. پرو به ورته ولیکئ. دغه دا به دلته سل کوي. سل به ووهئ، سل به یې کوئ. دا دوم ټاسک هم خپله اټومیټیک نور تاسو ته کمپلیټېږي. دی له دې څخه دې نه راځو دریم ټاسک ته چې هغه هم په کمو پیسو ترسره کېږي، شاوخوا $3 ټونس ټوکن ده. دلته به تاسو په کمپلیټ نو باندې کلیک واخلئ دوستانو. دا به لومړی دلته جوین کوئ. ما جوین کړی دا ګورئ. جوین به یې کوئ او دیگه دوستانو تاسو څخه غواړي چې 100 دانې ټونس ټوکن ډیپازیټ کړئ. 100 دانې $3.5 کېږي، یعنې په $3.5 دا ټاسک تکمیلېږي، مشکل نه لري. د وی چې میکزیمم موږ تاسو ته 615 ټوکن ریوارډ درکړو. که زه راشم تاسو ته 615 ټوکن ووهم $100 کېږي. 615 تقریبا $22 دی نه جوړوي دوستانو. $22. صحیح ده. خو دا بیا وروسته دی تقسیموي دوستانو. مثال چې چا ډېر ټریډینګ کړی، چا ډېر ډیپازیټ کړی، هغه ته ریوارډ ډېر ورکوي، او چې چا کم کار کړی هغه ته کم. نو د دې تکمیل لپاره هم زه بیرته کمپلیټ نو باندې کلیک کوو. دا به لومړی جوین کوي. چې جوین مې کړو دې ته به اوس 100 ټوکنه ډیپازیټ کړو. دې کار لپاره به بیرته دې برخې نه ووځو، دلته به راشو، پورته به بیا ډیپازیټ ووهو. کرپټو ډیپازیټ باندې به لومړي سر کې کلیک کړو او دلته به ورته ټونس ټوکن ولیکو. صحیح ده. دا چې مو ولیکو دغه ډول ادرس درکوي. ادرس یې کاپي کوو. بیرته چېرته ځو؟ بیرته بیا ځو KCX صرافي ته. KCX کې فیسونه نشته، دې خاطر موږ خپل ټول ډیپازیټونه له KCX څخه کوو، وډراوي البته. بیرته د سپورټ په برخه راځو. دغلته به د ان USDT څه ده، په دې کلیک کوو. دلته به ټونس ورته ولیکو. دغه دا ټونس مو ولیکه. دا ټوکن راغی. ټوکن چې راغی دلته به اوس 100 دانې واخلو. 100 دانې ما تاسو ته ویل چې شاوخوا $3.5 کېږي، خو تاسو د $4 واخلئ. دلته ورته 4 ولیکئ. 4 ولیکئ. البته د 5 دا له 5 نه کم دلته څه نه اخیستل کېږي. په ټوټل به کلیک کوئ. دلته به $5 ووهئ، بای بای کوئ. ما سره $8 دي، زه د اتو ټولو اخلم. بای ټونس باندې دغه دي واخیستل شو. ویلټ برخې ته بیرته راځو. دلته وډرا باندې کلیک کوو ملګرو. په وډرا چې مو کلیک نو دلته به ستاسو ټونس ټوکن تاسو ته موجود دي. زه یو ریفرش ورکوم. اوس به دلته موږ ته موجود دي. نو دغه دي موږ ته موجود دي تقریبا 240 ټونس. وډرا آن چین باندې به کلیک کوو دوستانو. دلته خپله راځي نیټورک هر څه خپله لګېدی. ته نه دلته ادرس موږ پیسټ کوو، نور څه نه کوو. ادرس مې پیسټ کړو، یو ځل یې چک هم کوئ. 800 د اخر کې سمه ده. ادرس چک کول ډېر ښه دي دوستانو، کوم ټایم انسان غلط نشي. ښه نو مقدار مې ورته ووهلو دوستانو. اوس به څنګه کوو؟ مستقیما به وډرا کوو. کنفرم باندې لاندې کلیک کوم او دا به زه اوس له خپل اکاونټه وډرا کوم. لاندې بیا کنفرم وډرا باندې کلیک اخلو. نو دلته اوس بیا زه خپل فنګر ورکوم او دغه ټوکن به هم څنګه شي دوستانو، دا به هم موږ ته ورسیږي بیټیونیکس صرافي ته. زه دلته فنګر ورکوم. دغه د فنګر مې ورکړ او دا هم وډرا شول دوستانو له دې ځای څنګه چې ګورئ. نو دا هم نیم ساعت، 1 ساعت، 2 ساعتو پورې نهایتاً ټایم نیسي او موږ ته بیټیونیکس صرافي ته رارسیږي. نو دغه د دې پروسه دوستانو ښه نور خاص کار نه لري. یو کم ټوکن چې مو دې ته رالیږل هغه بیا راځئ سپورټ برخه کې سیل کوئ او په ځای USDT بیا بیرته وډرا کوئ، ځکه ټوکن ممکن ټیټ شي، جګ شي، تاسو تاواني نه شئ. نو دغه د دې پروسه اوس څنګه کولی شو؟ ټوکن سپلش کې ګډون کړو. شاوخوا دوستانو په دې ټولو باندې نږدې تر $80 ریوارډ ده. صحیح ده. خو په دې کې دغه یو ټاسک سخت ده. که پیسې نه لرئ دا مه کوئ. دا لومړنی او دا دوم وکوئ. دا دواړه اسانه دي. یو په $3 تکمیلېږي، یو په $11.
نو ډېر په اسانۍ تکمیلیږي او کومه پیسو باندې چې تاسو تکمیلوي هغه هم ستاسو دی همغه دقیقه بیرته وډرا کوی شي دوستانو. صحیح ده، کوم ممانعت نه لري. ښه وډرا چې مو راغله دوستانو دلته به اوس کمپلیټ نو کلیک کو نو دغه ډول به ستاسو لپاره دا ترسره شي. دا ګورئ زما وډراوې راغلي نو دا ګورئ 100% ټیکې ماته وخوړه او دا ټاسک څنګه شو پوره شو راته. له دې څخه وځم دا بل ته چې مې وډرا وکړله دوستانو دې ته راځم، دا به هم تاسو ته وښیم. دا ګورئ دا هم ماته ورسېد ټیکې ولګېد پوره شو. نو څومره چې تاسو ډېر ډیپازیټ ډېر ټریډینګ وکړئ مغنه ستاسو ریوارډ زیات. د ریوارډ به مو دوستانو د دې ایونټ د ختمېدو څخه 3 تر 4 ورځو پورې ستاسو اکاونټ ته ولیږل شي. بل خبره ده چې 2-3 اکاونټه په یو موبایل کې مه جوړوئ چې بیا ریسک کنټرول وارننګ درکړي او تاسو ته ریوارډ نه درکړي. دغلته هم په ښکاره ډول تاسو ته لیکلي که په یو موبایل کې څو اکاونټه وي بیا موږ هغو ریوارډ سوځو او نه یې ورکوو.